نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھے عام صحابه ځان ته جمع کړل د رمضان د میاشتې مخکې اوږد تقریر ورته کړی دی او د هغې خلاصه دا ده چې بندګانو په تاسو د الله د طرف نه یو لویه میاشت راله لویوالی په اعتبار د رحمتونو دی په اعتبار د نیکو دی په اعتبار د برکتونو دی او فرمایي چې دا هغه میاشت ده چې په دې کې یو شپه ده چې دا هغې شپې عبادت د زرو میاشتو د عبادت نه بهتر دی هغې ته لیلة القدر وایي او حضور پاکو فرمایل چې په دې میاشت کې چا نفل عبادت وکړو هغه ولا الله په فرضو بدلی د نفل ثواب د فرضو برابر او چې چا پکې فرض عبادت وکړو هغه الله یو په اویا بدلی لکه یو سړی د سار منځو کې په رمضان کې دومره ثواب به الله ورکړي لکه د رمضان نه بغیر چې اویا د سار منځونه کړي د رمضان د یوې ورځې 5 منځونه ده وکړل دله به الله دومره ثواب ورکړي لکه د رمضان نه بغیر چې اویا ورځې 5 منځونه کړي دا د الله فضل او کرم رونو د دې میاشتې دومره برکت ته چې څومره آسماني کتابونه دي ټول په دې میاشت کې نازل دي حتی قرآن شریف الله فرمایي انا انزلناه فی لیلة القدر ودا قرآن شریف ما په لیلة القدر د قدر په شپه کې نازل کړی دی او دغه د لیلة القدر دا په رمضان کې په دې اخیری 10 شپو کې یو شپه ده بیا نبی علیہ السلام فرمایي چې کم انسان په دې میاشت کې چاله روزه ماته ورکو دا غروجی والا چې څومره ثواب کیږي داغه به نه کیږي خداغه برابر ثواب به دې انسان له الله ورکی چې چا چاله روزه ماته ورکو صحابه غریبانانو غربتو وی دا الله رسول چا سره روزه ماته نه چې بل له ورکی حضور پاکو فرمایل چې کچا چاله یو ګوټ او باور کړ یو ګوټ دا ثواب به خدای غلم ورکی ما تعالی یو ګوټو بدر کړ او تا په غیر جمع تکړه ستا چې څومره ثواب شو به د کمیږي نه دا غي برابر ثواب الله معلوم راکړي زمارونو د برکت میاشتا حضور پاک فرمای اول لس رحمتون دی اوله رحمتون واوسطه مغفرتون د مینس لس د الله د بخن دی واخره عتق من النار او اخیری لس د جهنم د آزادې دیر وزیدي نو علماء لیکي مقصد یې څه شو وی 3 قسمه بندگان دي یو هغه دي چې هغه پورا نیکان دي او ګناه نشتا دا واړه کوي دا واړه ګناهونه خدای په دې نیکو ختمي غټ ګناهونه نشتا یو هغه بندگان دي چې داغي ګنام شته او نیکه مشتا دریم قسم هغه مخلوق دي چې ګناه زیاته ده او نیکی کمه ده اوله رحمت چې کم انسان دا لومبی قسم دی چې نیک انسان دی ګناهونه نشتا په د اول نه د خدای رحمتونه شروع شي ګناه شته نه چې ته ورجیږي رحمتونه په شروع شي لا الله اوسطه مغفرتون دا دویمه ډله ده هغه انسان چې ګناونه کې دواړه شته که ګناه شته مقابله کې نیکی ده نیکی او ګناه تقریبا برابر دي نو په دوی په دې لومبو لسو کې د خدای رحمت نازل شي نو دا لس د میاس چې د الله عبادت وکي نو خدای پاکي ګناه معاف کوي وي بخي او اخره عتق من النار اخر لس د جهنم نه ازادي دل دي دا دا هغه چا د پاره دي چې هغه ډیر ګناهګار دی نیکی ډیره کمه ده او ګناه ډیره زیاته ده دی چې دا اخیری لس شپې د الله عبادت وکي نو په آخره ورځ کې الله د غاړه د جهنم د اور نه آزاده کړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل وی رب العالمین فرشتي راغونډي کی د فرشتونه الله تپوس کوي
چې یو مزدور مزدوریو کی نو مالک لس پکار دی چې سوال ورکی وی الله دا پکار دی چې مزدوری پورا ورکی وی ښه گواهان شه تاسو زما دی بندگانو د رمضان په میاشت کې روزي ونیوي عبادت وکړه د مزدوری وکړه د دیاړي وکړه اوس دوی له دیاړي ورکوم مزدوری ورکوم تاسو گواهان شه چې دا ټول ما د جهنم د اور نه آزاد کړل د رمضان میاشت داسې اخوا د اخوانه ده دا د الله عظیم احسان دی او زمونږ د دواړو جهانو د مبارک سردار برکت ته ګوري دینه بل خو به نه ځو د حضور پاک مبارک برکت ته او د الله عظیم احسان دی چې دا میاش په مونږ الله راوستا نو دې کې به د الله عبادت کوو څنګه عبادت وکړو اوس غوږ ورته کېږ حضور پاک فرمایي الصوم جنة وی د رمضان میاش ډال دی دروجه ډال دی ډال ډالونه به په عربو کې درې قسمو یو به د اوسپنې ډالو داسې د طبخي پشان د طبخي پشان غونډه اوسپنه ولکه زمونږ طبخي چې وي او په دې میانس کې به د لاس د نیولو ځای نو به نیولیو او د تورې او د غشي نه به په هغې د خپل مخ بچ کو دویم به د لرګي ډالو د غټ لرګي نه به جوړ کړو په هغې به د چوکې نه د لرګي نه ځان بچ کو د غشي نه هم پې بچ کېدی شو دریم به د سرمنې نه چا ډال جوړ کړو د څاروي غټه سرمن وه ابه پرې کړې وه چې لا کړی به پکې اچولې وه لاس کې به یې نیولې وه نو غشي به تې داسې پال اسانه نه وته یا د لرګي د غوزار نه به یې پې ځان بچ کو نو حضور پاک څه فرمایي وی دا روجه ډال دی د ګناه نه د الله د غضب او د قهر نه دی بچ کوي خو تر څو چې ډال د نه اونشلېږي ګورې که ډال اوشلې د تاله فایده نه درکوي نو تر څو چې دا ډال ستا په لاس کې محفوظ وي نو تعالی دفاع درکوي او که اوشلې ده دفاع نه درکوي شلېږي به پس په ګناه په دروغو په غیبت نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الکذب والغیبة یفتران الصوم وی دروغ او چغلی او دروغ او غیبت روجه ختمی وی دا نوی مچ روجه دی اونشوا غاړه دی بند پاتې شوه نه روجه دی اوشوه غاړه دی اوزګاره شوه خو د روجې چې کم برکت او ثواب درته وختي مګو چې الله پې کم انعامونه ورکوي هغه ختم شو غیبت ته پکې وکړو روجه نو بس قرض دی د غاړې نه خلاص که صرف دومره شوه نور د روجې چې کم برکتونه او ثوابونه دي ادې ونه منتل دا حضور پاک فرمایي په روجه کې به عبادت کې داسې عبادت بکې چې په الله ځان وبخې یو حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي وی فرشتې د شوال د رکوټ اختر د میاشت نه د جنتونو په ډول شروع کړي الله فرشتې څونه کار کولی شي ډول جنتونه دي ډولیکۍ بوټي پکې کری او چراغان دي پکې او نهرونه دي ولی دي او یاقوت او مرجان خواري کوي لګیا دي چې دا جنتونه ډولی کی نو چې کله ډولی کی دا یولس میاشتې په خواري وکي ګوره انسان چې یولس میاشتې خواري وکي څونه شی ته جوړیږي دا خدای فرشتو څونه زور او طاقت دی نو چې د رمضان میاشت راشي نو د الله د عرش ته لاندې یو هوا راوالوځي او د جنت په حورو باندې ولګي ډېره یخه ښکلې هوی او ډېره خوشبوداره هوی نو هغې د خدای په دربار کې سوال وکړي یا الله موږ له د خپلو بندګانو نه داسې خاوندان راکا چې زموږ سترګې په هغوی یخې شي او د هغوی سترګې په موږ یخې شي په یو بل خوشحاله شي هغه بندگان چې خدای د دغه حور د پاره منتخب کوي هغه دي چې د رمضان په دې میاشت کې د الله عبادت وکړي دا ډېره برکتي ده نو عبادت په پکې کې الله به راضي کې څنګه به راضي کې اوس نو یو حدیث درته ویم د هغې تشریح واوره حضور پاک په دې منبر په دې ړومبې پوړۍ خپه کېښوده وی آمین نو چې دویمې پوړۍ ته وخته خپه کېښوده مبارکه نو بیا وی آمین نو چې په درېیمه کېناسته نو بیا وی آمین مونږ په دې دویمه کینو او حضور پاک به په درېیمه پوړۍ کېناستې
حضرت ابوبکر صدیق د ادب د وجه په درېمه کېناست، په دویمه کېناست. په دې درېمه نبی علیہ السلام ناست نه زه په دویمه کېنم. حضرت عمر په دغه لاندې کېناست، په دې درېمه په دې اخیری پوړی. وی په دې بره حضور پاک دی، په دویم حضرت ابوبکر زه به په دې کېنم. بیا وروسته حضرت عثمان رضی الله عنه وی یاره زما ته خو بل ځای نشته. نو د هغې نه پس زموږ علما کرام په دا دویمه پوړی کښېني. په لومبی څوک کښېني شریعت کې جایز دي، منع نه دي. عثمان صاحب په دې لومبی کېناسته، بره کېناسته، وی لاندې ځای خو نشته، زه په کوم ځای کې کېنم. نو بهر کې حضور پاک به په دې درېمه پوړی باندې د منبر کېناستېده. نو چې درېمه باندې کېناست وی امین. نو صحابه تپوس کوي صاحب دا خو چا دوا ونه کړه او تاسو امین وی. وی چې جبریل علیہ السلام راغی، وی ما چې په دې لومبی پوړی خپه کېښوده، وی هغه وی چې هغه انسان چې زما نوم د هغه په مخ کې واغشتی شي او په ما درود ونه وی درود شریف، نو دې خدای تباه کړي. ما وی امین. اوس مسله د دین دا ده چې د حضور پاک نوم واغشتی شو درود بوای صلی الله علیه وسلم، دام کافی دی. صلی الله تعالی علیه وعلی آله واصحابه وسلم دام وایا. څنګه ته ویل شي خو چې کوم کې صلی الله راضی یا اللهم صلی ټکی راضی دې ته درود وای. نوم د حضور پاک دو دی، یو دی محمد او بل دی احمد. ټول وای صلی الله علیه وسلم، دا باندې به درود خامخا وای. په یو مجلس کې دا نوم بار بار اغشتل کېږي، دا کما یو ځل واغشت نو دا پړومبي ځل ویل واجب دی. زبم ویم تبم ویم. او که دا نوم می بار بار په دا یو تقریر کې واغشته نو په دویم او په دریم او په څلورم مستحب دی. که دې ونه وي ګناهګارېږي نه، خو که دې ووایې نو ډېر لوی برکت او ثواب دی. او که نوم نه او د حضور پاک صفت ته ووایې لکه حضور پاک، رسول پاک، نبی پاک، دا صفتونه دي، نو درود شریف ویل واجب نه دي. البته که دې ووایې مستحب دي، ثواب او برکت یې ډېر دی. د درود شریف ډېرې فایدې دي. د رمضان میاشته خامخا وایه. څونه فایدې دي. حضور پاک یو ځل غمجن ناست، قسم دی په خدای ډېر ګرانو، ډېر ګران. نو جبریل علیہ السلام ولا راغی، وی خپه وی یاو، وی الله راولېږل چې ته ورشه زما دې محبوب ته داسې ووایه چې څوک پتا یو ځل درود وی یو ځل، نو زه به د ده لس گناهونه معاف کم، لس به پې رحمتونه نازل کم، لس به ولا درجی اوچته کم. په یو درود شریف سوچو دیرش، لس گناهونه معاف، لس رحمتونه نازلېدل، لس درجې برنګېدل. وی الله وی تپوس ته وسوکه ارضی ته خوشاله کنه خوشاله. حضور پاک وی خوشاله. وی امت ته فایده ده، د امت فایده به حضور پاک مبارک ډېر زیات خوشاله او فایده ده درود څه ده، ثوابونه خو ډېر زیات دي. ولی الله په خپله فرمایي ان الله وملائکته یصلون علی النبی، وی زم په درود وی، زما فرشتې په درود وی. دا الله درود سره رحمت را لېږل، دا فرشتې درود سره دا الله نه سوال کوي چې د رحمت په نازل کا. یا ایها الذین آمنوا، اے د ایمان خاوندان، صلوا علیه، تاسو په درود وای، وسلموا او سلام په وای. مخامخ دل راشي او یا روزه مبارکه تو درې دی نو سلام په وای. ولی ځکه صحابه تپوسو کو وی دا الله رسول دا سلام خو مونږ پیژنو، مونږ ته پته ده چې تا ته مخامخ شو درته السلام علیک ووایو. کیف الصلاة علیک، دا درود څنګه دی؟ نو حضور پاک او فرمایل اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. حدیث پاک کې راځي د درود شریف ډېر فضایل دي، خو زما پړه کې د درود شریف یو عجیبه فضیلت زما چې کوم خوښ دی دا دی ان لله ملائکة سیاحین فی الارض، وی د خدای فرشتي دي په دې مخ د ځمکه چکر لګي، یبلغونی عن امتی السلام، او چې زما امت کوم ځای په ما سلام وی ما ته را رسي. وتسوي وی فلان کی د فلان کی زوی نن پتا دومره درود او سلام وی.
من صلى علی عند قبری سمعته، چې دا ما د قبر په خوا کې څوک درود وایي ویزي اورم. ومن صلى علی نائیا، او چې دی لري دی او په ما درود وایي ابلغته، نو ما ته د فرشتو په ذریعه راسیږي. فرشتې څه وایي؟ وی فلان کی د فلان کی دوی پتا نن دومره درود شریف ویل، نو چې ستا نوم د حضور پاک په مخ کې واغشتي شریشته وایا، د دې نه بهتر شی بل شته؟ ثواب په خپل ځای کا، ثواب یا لږ دی یا ډېر دی، خو چې د حضور پاک په مخ کې ستا نوم داسې واغشتي چې پلان کی د پلان کی دوی د پلان کی کلی پتا دومره درود ویل دی، رښتیا ووایه حضور پاک بسونه خوشاله دی. یو واقع راځي چې یو سړی روانو په قافله کې، پخوا خو پیاده قافلې وې، خلک به پکې تلل. یو پلار او زوی په دې قافله کې شریک دی، دا پلار یې بیمار شو، نو قافلې ورته یو څو ورځې انتظار وکړو، خوند یې ونه کړ. زوی ته ولوي چې داسې وکړه د پلار د بیمارۍ خدمت یې وکړه، مونږ خو نشو سارې دی، قافله خو څاروي وي، ګڼ خلک یي، تجارتونه کوي، خرچې پرې راځي. قافله ته لاړه او دا پلار او زوی پاتې شو. دا زوی وایي چې ما د دې پلار ډېر لوی خدمت وکړ، خوند یې ونه کړ، پلار مې مړ شو. چې مړ شو ما په څادر واچو، ډېر پریشان یم چې خدایا پلار مې مسافر دی او په سفر کې مړ دی، د سره څوکم کلي ته هم نشم وړی، څو ځکې پلین کوچونه خو نو که نه پیاده مزلې به وي یادو خان، کلي ته نشم وړی او په دې ځنګل بیامان کې څوک شته هم نه چې دا ما دا پلار ما سره سنبال کړي. جاړم او ډېر پریشان یم. بیا مې وورېږه دې کلي ته ځم، خوا کې نږدې کلی دی، چاته سوال جاري کوم چې دا پلار را سره سنبال کړي. کلي ته لاړم، خلکو ته مې اواز وکړ، خلک را جمع شو، مسافر یې پلان کې، اوس چې دا کومه قافله لاړه دې نه پاتې شو، او دې مخامخ بیابان ځنګل کې مې پلار مړ شو. راته خدای دپاره څوک راشي ما سره پلار ولمبوي، د کفن او د دفن او د قبر انتظام د جنازې. د کلي خلکو ډېره ښه او خوشحاله خبره ده مونږ دپاره چې د مسافر خدمت وکړو. زه ورځه مونږ درد وی چې رالم د پلار د مخ نه مې څادر اوچت که او د پلار د مخ ته مې وکتل، نو مخ یې د خرو، شکل یې د خر شوی. بعض انسان خدای مسخ وکړي، وی داسې هیبت را باندې راغی چې بېهوشه پرېوتم. ای خدایا دا خلک چې راشي دا خلک بسوي. ما خو راغوښتل چې د ما د پلار خدمت او جنازه او کفن دفن وکړي، وایي به چې خر له دې راوست، دې پلار دې دونه ګناهګارو، دې مخ ته وګوره. خدای لوی رسوایي وی د دې بېهوشۍ په حالت کې خوب وینم. وی په خوب کې مې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولید، ملګري ورسره ورمنډه مې کړې، حضرت څه کوې؟ وی ما ته ولې پریشان یې؟ میں صاحب دقه چلوش. وی ښه دا څادر ته لرې کا. وی د پلار د مخ نه مې څادر لرې کا، اوس خوب وینم. وی حضور پاک مبارک پې دا لاس داسې راغی، وی مخ یې واپس خشته شو، شکل یې ټیک شو. وی ډېر خوشحاله شوم. په دې خوب کې ورته یم حضرت تاسو څنګه راغلئ او چا خبر کړی؟ وی ستا د پلار به په ما روزانه درود شریف وی، اب مال یو فرشتې را رسول. ګوره الله مستقل فرشتې مقرر کړي دي، هغې بل کار نشته، هغې همدغه کار دی چې څوک درود سلام په نبي علیه السلام وی ورسوي. الله فرشتې مقرر کړي دي، هغې فرشتې ستا د پلار درود شریف به ما ته هر ماښام را رسول. وی نن ستا د پلار هغه درود رونه رسېدی. ما تپوس وکړه دا فرشتې نه چې د فلانکي سړي د فلانکي د زوی درود شریف به تا روزانه ماله راوړل، یو ورځ یې پکې قضۍ نه ده کړې، نن دې د هغه درود شریف راونړل. ولې؟ وی هغه راته وی چې خو مړ شوی دی، چې مړ شي خبره خلاصه شوه، خو صیبه تا ته محتاجه دی، که څه مدد ورسره کولی شي. څنګه محتاجه دی؟ وی ډېر ګناهګار و، درود شریف خو یې پتا وي خو ډېر ګناهګار و، نو د مرګ نه پس وله خدای سزا ورکړه، شکل یې وله بدل کړی دی، د خر کړی دی، که څه مدد ورسره کولی شي. د الله په اجازت دلته رالم چې ستا د پلار سره امداد وکړم. وی چې راویښ شم او څادر مې اوچت که د پلار مخ مې خشته و، د هغې نه ښکلی و د مخکې نه. دا د درود شریف برکت. زمونږ د دې درود شریف یو کتاب د دلائل الخیرات ورته وایي، دا بزرگان پکې یو بل اجازت ورکوي.
د هر ورځ خپل منزل دی دا هغې چې کوم مصنف دی هغه د هغې وجه لیکلی چې دا کتاب مې ولې ولیکه وی یو ځل په لاره روانو لار رانه خطا شو په یو ځنګل ورغلم وی تلم لار نورم خطا شوه تږي شوم دومره تږي شوم چې څه د اوبو انتظام نشته خدای د تندې مرم یو کوی مې صحیح کړ چې ورغلم د کوی غاړې سره ودرېدم اوبه خو پکې شته برقه نشته سرګردانه مې خدای مړ شومه تندې اغشتې وی یو ماشومه جینۍ وه ګډه چیلی سرولې پټېنۍ ماله راله کاکاجي ولې مې بچې تږي دې کوی کې خو اوبه شته مې او بچې ما ته هم ښکاري خو برقه نشته وی دله راوباسم ما ویو مې د دې سره ګډې چیلی سره یې برقه به ورسره چې ته سامان کي راوبباسل وی ماشومه راله او د کوی په غاړه ودرېده څه ټکې یو وی چوف یې کړې وی اوبه راتلې کوی ډک شو سر نه اوبه راورسېد ویسکه کاکاجي اوبه مې وڅکلې وی بیا څه ټکې ووې چوف یې کړې اوبه لاندې بیا ویخله لاړې وی ماشومه مې کلکه د مټه ونیوه بچې څوک یې پیری کې انسان یې وی نه زه خو انسان یم او د انسان لوري دا دې څه چل وکړو دا خو مې د استاد جنې یو ټکې اورېدلی دی او چې ساجت مې هغه ویم خدای مې هغه حاجت پوره کړي څه ټکې دی هغه درود شریف په نبي علیه السلام دا مې درود شریف ووې اوبه سر لرلی بیا مې درود شریف ووې اوبه واپس ویخلله نو د درود شریف ډېر لوی برکت دی رونو چې خدای په خپله وایي اے دا الله بندگانو درود وایه په نبی علیہ السلام زم وایم او فرشتې م وایي نو چې الله حکم درکوي نو خو فایده ده پکې هسې خو الله درته نه وایي نو درود شریف وایه د رمضان میاشته ځان له یو نصاب مقرر کې یقینو که بعضې بزرگان لس زره او شل زره کرته در ورځې درود شریف وایي هر سړی نشي ویلی نور اسکارم کوي نور عبادتونه مو سره کوي درود شریف خامخا وایي تاسو که ځان د رمضان د میاشته کې لږه خوله بلده کړه او یو 500 کرته یا یو 1000 کرته هم ځان له نصاب مقرر کړه ډېره لویه فایده به درته ورسوي نه یو 200 یې خو خامخا وایي ښه 200 ویلی شی که نه شی ویلی 200 خو لږ شی دی ما په خیال 200 خو په 15 منټه کې ویلي کېږي 15-20 منټ کې ویلي کېږي نو څوک به یي چې 200 کرته به درود شریف در ودې د رمضان کې درته وایم انشاءالله ورسره ووایم بل انسان دی بعضې وخت خطا شي او که داسې مې وکړل چې 200 کرته سهار او 2 ماښام خو دا به داسې به شي لکه د ماښامي په وخت کې د شربت هم کړي او د ګوړې مزېدار یخ او ورسره د پیکوړی او کباب په مخ خوړی خوند پکې ډېر شو که خو نقصان څه دی چې زما نوم چا واغشته او د درود شریف ونه وی نو جبریل علیه السلام دا سړی د خدای هلاک کړي ما وی امین ګوره خیره څونه خطرناکه ده زما او ستا خیره نه ده د جبریل علیه السلام خیره ده او د حضور پاک مبارک امین دی او بیا پر منبر ده وی په دویمه پوړی چې مې امین وی دا ولې وی جبریل علیه السلام چې د چا مور او پلار جمدي وي دواړه یا یو او دونه خدمت ولو نه که چې ځان په جنت ته بولي دی خدای هلاک مور او پلار خدمت وکړي دومره خدمت وکړي چې ځان د دې په خدمت جنت ته بوځي تاسې معمولي خبره نه ده دونه خدمت وکړي وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا مور پلار سره ښېګڼه کوه اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما که یو کس یا دواړه بوډاګان شو نو رټې به نه اوف به ورته نه وې نرمې خبرې به ورسره کې واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اوږه ورته ښکته کړه دا ګوره د طالبانو ته ویم واخفض لهما جناح الذل من الرحمه دا ولې الله وایي دا هغه وخت وایي چې دا پلار درته غوسه وکړي اوږه خو هله سړی ښکته کوي چې غوسه نه کوي څوک اوږه نه ښکته کوي غوسه وکړي قهر وکړي کوتک راوالي څپېړه درکړي نو نیغ په نیغه به ورسره ځان نه برابری هغه کنځل وکړل ته اورېږه ستا هغه داسې کړي
ما ته په ډوډۍ هم ما خورې دا کنزلم کې یا مور دته بدره دوی اورېګه ستا هغه داسې کړي کور کې راته ناسته ډکېږي او تشېږي لا کنزل پکې راته بیل کې دا الفاظ چې ما وې دا د بعض خلکو دی ګوري یقین کوم داسې کوي خدا خدای وباسي چا چې مور پلار سره کړی دي الله ګواري وباسي مولوی صاحب زمون خدای پاک وبخي په دوره کې د په وړه دوره کې د ماته دا خبره کوله زمونږ د زوړ کور را وی روتم وی د ترې لاره کې بدل خیرو د کندي کې د جمعه سره خوا کې لاره کې اصلي کمې د تنوم واغښ تاسو ټول پیژنې خو نوم نه ده بده خبره ځکه هغه سړی مړ دی هغه زوی مو مړ دی خدای دې دواړه وبخي وی زوی لګي شوی په پلار په سینه ناستو او ویلته ولا ورکولې او یو ته وی چې ارمان دی نو پلار می ګنې ډېر غټ دلې وی ماته غزوی چت کا او یو ساسو سپېړې مور په چې خدای دې به خوباسه پلار دې وی خو مې ته وکړه وی پلار مې د ګوتې نو چت کا ورو چت مې کا وی دې جمعه ته ماندل راتلم نه راخ الفاظ او په درس لته وی پلار ماته وی مولوی سه بو دې دې بدعملته او ټول خوګو وی ماته پلان کیو مې لیدل خو یاد دي شي په دقه ځای چې دا تزوی را پرزولې په دقه ځای تا خپل پلار نور را پرزولې زه باندې راغلم ما ته پانه سولې او تا ورته هم دقه الفاظ وې چې ارمان دی نو پلار مې ګنې ډېر غټ دلی مولوي صاحب په دا توبه به استله وی دقه سړی ما ولید چې د خپل پلار را پرزولیو چې په کوم ځای د پلار را پرزولیو نو د زوی دی پاقه ځای را پرزولیو چې د خپل پلار ته څه ویلي هغه ده خپل زوی وی او د دواړو نه ما هغه نه مې د پلار نه پاسولیو د ده نه مې دا زوی پاسولی دی په دوره کې دا خبره مولوي صاحب چې څه کرې خبرې به جوار ته کرې غنم نه شریبلی غنم کری جوار نشری بلی تا پلار بیزت که تا نه به خدای اغا پیدا کئی که تا به بیزت کئی پریدی بدینا نو نیخ پا نیخ بز پلار سر نجنگی گی دا اکثر دا خبره کمونو چه پلار مور بوداگان شی نو غاخو نوزی ورا خلا کمزوره شو خبرم سمې نشي کوله غوږ کې هغه ماشین واچي غوږم کمزور شو سترګو ته چشمه واچي سترګم کمزور شوي او لاسونه کونټه پکې لاس کې بغیر د کونټه ګرځېدیم نشي نو چې دا ظاهري اندامونه کمزور شونه دماغم کمزوري کېږي کنه یا د خدای ساده مازغه نه کمزوري کېږي نو خامخا د پلار په کنزلو ته بدی نخ کارې کپلار دل سپیړه درکړه نو ته په بدی نخ کارې کپلار در ته بدر دوی مور در ته بدر دوی په دې بدی نخ کارې دا ځان ته مول راو چې پلار او مور واله او پلار او مور را ته خیر او کړو بدی راته په دې ته بدی نخ کارې چې یو مخدلوي خیر دی دې کې هم فائدہ ده دا بل وطن نساء یعنی روغ مکو باسونه وسره مکو واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما اے اللہ زما پر مور و پلار رحمو کا کما ربیانی صغیرا رحم دا رحم دعا ولا کہ بوڑھا دے کنزل کئی رب ارحمهما لفظ راغب اللہ کنزل کئی بوڑھا دے استغیث پورے رحم پیو کا یو وقت دا قابل رحمم دے مور و پلار رحمان دے رحم کو اللہ تپیوسو دا مولانا روم صاحب رحمت اللہ علیہ ډېر به بزرګ مو ډېر لوی عالم مو مصنوی او ګورن د علم پته به راته ولګي عالم مو بزرګ مو یو واقع لیکل او صاحب طریقه تو دا سډیر الله تا رسیدل انسان یو ځکه مې یو سړی ولید پلار او زوی دی د پلار دی زوی ته وی په دیوال یو قارغه ناستو پلار دی زوی ته بابا وی بچي سدي زوی ته قارغه دی بیا ورته وی وی بچی دا سری وی قارغه دی کنه بیا ورته بچی دا سری وی په سترګو ړوند خو نه قارغه دی شل ځله مې درته وی پلار ورته بچی وی ما ستانه مخکې ولیکې دا قارغه
او چې دلته کېناستو ماته یو خبر را یاده شوه ته مې غېږ کې وې او زه دلته ناستم دغسې یو کارغه په دیوال کېناست نو تا ماته وي بابا څه دي ما وې کارغه دی تا وې څه دي ما وې کارغه دی تا وې څه دي ما وې کارغه دی او چې څومره تپوسونه تا کول نو ما به دله خوله ولوله خوشحالېدم چې ته ډېرې خبرې ما سره وکړې او نن که ما د درېیم څلورم نه خبره زیاته کړې وه نو کوتک ته دې ګوتې کوم دا حقیقت دی یو مور وامړه ده هغه زوی هم اوس مړه دی هم که درته نوم واخې خو به یې پېژنې خو نوم نه علم ده ملیان سره خبره یې مرنتې کړه امور به زوی ورله نو یو ځل یې ما پسې فریاد راوړی نو دا لاسونه یې داسې وو چې دا زخمي وو او ډېره بوډۍ وه نو زوی ووالم پلان کې ووالم ایا مولوي صاحب ما کور نه شړې ووایي مې ټکوي مې تام ټول عمر پایو کې اوبه چولې دي تیزوي لرې ډېره کړې ده څنګه شاوخته خیر هغه زوی ته خو مې ډېرې خبرې وکړې ستا سپېره یا سپېره دا بوډۍ مور دې ده یا ظالمه ولې ظلم کې خیره مور یې مړه شوه هغه زوی یې څه متپس لیوني سپي وچیچو ما ته یو دوه کسوي تپوس دی مونږ ورغلي اوس تا یادوي چې مولوي صاحب راله تپوس ته راشي مې دا سپېرې د مور پلار نه عاق دی زه نه ورځم تپوس ته ما ته هغه یو شاګرد مې وایي وی مولوي صاحب قسم دی چې ما په خپله واورېدل چې د خېټو نه د کوترو چینګار راته د دې غوږونو مې واورېدل دا سزا نو مور پلار قدر بکې احترام بکې داسې ته ماشوم دومره لوی دنیا ته نه راغلی تا سره ډېرې خوارۍ شوي دي تا له ډېرې دعاګانې شوي دي دا مور او پلار د مور دله مزدورۍ او خوارۍ وې هغه متیا دې دله پاکې کړي تا له به ته کرکه درځي او مور به دله اودسماتې پاک او دې پلار دله ګوړ او چارې او په دې پرتو پټو کې مزدورۍ کوي نو په دویمه پوړی چې قدم کې مې خاوت وی چې چا مور او پلار دواړه یا یو جمدي وي او دې دونه خدمت ونه کړي چې ځان په جنت ته ورسوي نو دا د خدای هلاک ما وی امین چې په درېیمه پوړی مې قدم کېښود نو جبریل علیه السلام څه وایي وی هغه انسان چې د رمضان میاشت پې راشي دې دومره عبادت د خدای ونه کړي چې ځان په الله وبخي دومره به کوي چې ځان په خدای وبخي دومره عبادت اونه کی چې ځان په خدای وبخي دې دې خدای هلاک کړي ما وی امین نو وسونه عبادت کوي دومره عبادت به کوي چې ځان په خدای وبخي ګوره کله کوټ عبادت او کمزور عبادت او روجیم پکې ونني وي روجیم پکې وخوړی غیبتونم پکې وکړل کنزلم پکې وکړل مسلمان تم ضرر پکې ورسو ستغې سپورې ډاکې غلاګانې پکې وکړې نو د جبریل علیه السلام خیری دی او د حضور پاک آمین دی په منبر د وزن نه استاسو ځان خبر کې چې د دې خیرو څونه لوی وزن دی اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي پر یو اوږد تقریر کې وی څلور کاره به کوئ وی دوه هغه دي چې خلاصیت استاسو نشته او دوه خامخاو کې یو د الله نه بخښنه وغواړئ استغفار وایه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه کدا دی نیت اسه وای استغفر الله استغفر الله استغفر الله دا خو ټولو ته یادی کنه استغفر الله خو یاد کړه او استغفر الله غټم ټولو ته ان شاء الله یادی او کلی صرف استغفر الله استغفر الله استغفر الله اے چې دا دې منی یاد یا الله موبخه یا الله موبخه یا الله او دیم دا الله ذکر لا اله الا الله دا حضور پاک وی دا پر رمضان کې کوي او دو سيزونو نه دو سری یو دا چې وي خدای جنت راکا او دویم دا چې الله د دوزخ نه امان راکا دا حضور پاک فرمایي وی درې کسان دي چې خدای دا غوي دعا قبلای یو انصافدار بادشاہ دویم مظلوم چې چا په ظلم وکړه د خیره خدای در قبلای او دریم روزدار چې کله روزه ماتای او حضور پاک فرمایي وی دا روزدار د پاره دوه خوشاله دي ځکه دا حدیث مې ذهن ترا کې ډېر خوشاله شه یو خوشحالي چې کوم مخروجه ماتای دا وخت دی خوشاله ورسونه خلک خوشاله
او دویمه خوشحالي عند لقاء ربه چې د خپل رب سره ملاقات کوي نو هلته به خوشحاله. نو زه کله وایم دلته مونږ څونه خوشحاله یو، دا خوشحالي خو نصیب شوه نو انشاءالله چې هغه به هم خدای زموږ نصیب کوي. او نبی علیہ السلام فرمایي چې د روجهدار د خولې بدبویي چې د خلوف ورته عربی کې وایي یا خلوف، دا د معدې چې خالی شي نو یو سام راځي په دې خوله، دا د خدای په دربار کې د مشکو د خوشبویۍ نه زیاته ده. د قیامت پر ورځ به د خولې نه داسې خوشبویي دي چې د مشکو نه به خوشبویي زیاته ده. نو روجې ونیسئ په صحیح طریقه، عبادت پکې وکړئ، یو پکې تلاوت کوئ د قرآن شریف، سارم کوئ، دا سار خوبونه پرېږدئ، سار مانځه نه پس مازدیګر مانځه نه پس هم کوئ. او که چاله په ناظره قرآن شریف نه ورځي نو دا سوره اخلاص قل هو الله احد په ټولو ته یاد دی کنه، دا پکې وایي. دویم ذکر کوئ لا اله الا الله لا اله الا. دریم استغفار وایي، او څلورم ما درته وایي درود شریف پکې وایي. دا ست عبادتونه. او تراویح کوئ، او ملا صاحب ته دې مواجه تراویح لږ په قلاره کوي، په منډه نه کوي چې او درسته وباسي، دا خو منځ دی، ته پې خدای راضي کوې که ځان خلاصوې. بعضې سړی به داسې منځو کې حدیث پاک کې راځي چې د مانځه نه ځان خلاص کي نو فرشتې دا منځ خدای ته وړي، نو الله وایي دا مې نه دی په کار، په دې مخ یې واپس ورغورځوي. منځ خو د الله سره رازداري د مناجات دی، نو ښه په طریقه په قلاره کوئ، او چې وسم کېږي پکې ختم د قرآن شریفو کې. زموږ حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله په رمضان کې به یو شپې ته ختمونه صرف د شپې کول، یو ختم به په تراوو کې کو، مستقل په تراوو کې په میاش کې. او چې تراویح نه به فارغ شو نو بیا به د 2 رکعاتو نفل نیت وتړه، نو په 2 رکعاتو کې به 2 ځله قرآن شریف خلاصو. د صحابهو معمول بدو تراوو ته چې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې تراوو ته به ودرېدل، نو کله به بس کولو. صحابه وی مونږ به دا چې سلام وګرځو نو مونږ به په خپلو خادمانو غوبل جوړ کړو چې شا به پېشمنې راولګي، سبا راخېږي، ټوله شپه به هم په تراوو کې تېره کړه. او د ماشومانو باندې به روجې په قصد نیولې. اوس خو بچی بالغې روجې منې سره جوړه به دي، وی ماشومانو باندې هم روجې نیولې. نو چې ماسپښینې به شو مازدیګرې نو په جړا به شو واړه، نو مونږ به د لوبو څیزونه ورته کېښودل، په هغې به مشغول کړل، نو روجه به هم پې سر ته ورسول. کوشش کوئ د دې بانک او د دې روجماتي دا ټیم هغه نقشه کې وختونه لیکلي، دا نقشه ځان سره جوماتونو کې خو ستا شته که نو دې کې یو انتهای سحر لیکلی چې کوم وخت کې پېشمنۍ بدلوي، دې نقشو کې شته. دا اذان د سبا په ټیم کې کېږي، د اذان نه لږ مخکې تاسو مهرباني کوئ پېشمنۍ بندوي. بدقسمتین هلته چغه والي چې خدای مخه پاو پاتې دی، دلته چې وګورو بانګ یې شروع کړي. لږ احتیاط په دې کې وکړئ کنه، ولې بې احتیاطي کوئ د خلکو روجې بربادوي. نو لږ یو فوټې نه ماښام کې خو کېږي، خو د سهار کې لږ احتیاط کوئ، یو 15 منټه مخکې بندوي کنه، بس مسله به حلي. بله یو مسله جوړه ده، مسله بیا مولیان په کنځلو دي، یا خدای پاک مولیانو ته کنځل دي. عرضه راځي یو مخ وړه، یوه مخ وړه، چې څوک وایي چې یوه مخ وړه ګناه کبیره وکړه، غټه ګناه دې وګټله، په ځان په خپله د مجرم اطلاق کوي چې زه مجرم یم، ته دومره تکړه یې، یوه مخ وړه. نبی علیه السلام وایي د جمعې پر ورځ روژه نیسئ. تا دې ولیدې چې ته جمعې پر ورځ دونه شوق دی؟ وایي د ګل پر ورځ روژه ونیسئ. تا کوم ګل روژه نیولې ده؟ وایي میاشت کې 3 روژې ونیسئ، مستحب دي 14مه 14مه 15مه. تا کومه 14مه 14مه 15مه ونیوه چې روجو سره د شوق دی او ځان داسې باټې قلا جوړی، یو مې وخوړی، 2 مې وخوړی، 3 مې وخوړی، نو د مخ دا مستحب یې ونیسه که نه. د دین په مسله ځان پوه کې چې خبره ته د پیغمبر علیه السلام حدیث درته بیان کړ، وی غټه ولاړه وه، مونږ ولیده غټه ولاړه وه، وی دا د 2مې شپې وه، دا د 2مې او د 3مې سر نه په کتاب کې نشته. نبی علیہ السلام فرمایي وی د قیامت نښه به دی چې خلک به وي دا د 2مې ده او د 3مې ده، دا د قیامت نښه ده. اوس حضور پاک څه وایي؟ دین یې راته آسان کړی دی، خو تاسو ځان ته په خپله ګرانوئ. هغه فرمایي صوموا لرؤیته وافطروا لرؤیته، چې کله میاشت ولیدلې شوه روژه کې، او چې کله میاشت ولیدلې شوه نو اختر کې.
فإن غم عليكم او بالحديث کی راضی فإن حالت دونها غیابة کستاو دا میاشت پا مینس کی اوریز رالا اوریز دو میاشتنین فإن غم عليكم شتخو در باندې پټشوا دون دی دوړه دا اوریز دا خړه دا نخ شتخو تاو نلیدا نو بس کو نو پخپل حضور پاک فرمائی فاکملوا عدتا شعبان 30 د مخ کې میاشت د شو قدر 10 او شمیره نو روزه خبر اخلاص شو دا رتنوي چې د دوی مدنو یو دی خوړه وګوره شتا نو روزه کا شتا نو اختر کا او کتا ته وریاز و ودی نه لیدا یا دوله دا یا لوګي دی ته شتا خو ته نه لیدا شتا لکه موږ د مخ کې شتا خو ته نه لیدا نو د تیر میاشت 10 شمیره خبر اخلاص شو نو په د چهارشنبه پشپه چونه لیدا چا مونږ لیدا راغلی به غوي بم کړي به مونږ به اعلان کړو کړ مولیانو را باندې وخوړه ولی مولا دې ټیکدار دی مولا به ته ګوري تراشه وینا مولا ته پیشا غوي او کا مولا به حکم وکي نو چې تاونه لیدا تا وته نظر ونکو مولا لرانله نو مولا د ځان فتوی نشي ورکول مولا به څنګه وي چې روزه میاشتا څنګه به اعلان کوي حساب کتاب دیو کی نه پیغمبر علیه السلام فرمایي ان امه امیه دا د حضور پاک الفاظ مون هغه امت چې مونږه امیو مون په حسابونو کتابونو قصې پسې نسمو لا نكتب ولا نحاسب صوموا لرؤيته وافطروا دې کې حساب کتاب ورشته دي هیڅ حساب پکې نشته بس لنډه خبره ده ودی لیدا روزه کا او شته خو ریاض را لتاو نه لیدا 13 میاشت دیش پورا کا فیصله شو پر ازلو کې چې کله چهارشنبه پشپو لیدل شو چهارشنبه بروجي کله چهارشنبه ونه لیدا نو شو قدر به دیر شمارو د شو قدر دیش مشوره زیارت پر روزه شو خدای دې کې چې د درې مشپې وي خدای دې کې چې سلوره مشپې وي ما ته پیغمبر وي دغه اعتبار مور کو زه بر پیغمبر باندې کله بستا منم رښتیا وایې کنه ګوره زمارود په دې ځان پوي کې ستاسو چې لوګان کرے غنم کرے جوار کرے مونږ پکې چې ته ګوتې والی دي نه ستاسو کار دی اوسه لوګان چې کم تخم کرے کرا او که مولا سے درته ویرورا دا لو خو تاو کر مړه د دې لوګانو په ځای باندې غنم کرلی او غنم قاتی نو ته او خان دی او پورې مناسب جمعات کې کینه په قلا دا زما کړه لوګانو تخم وخت د کار وخت کې د غنمو د کار وخت یا ته بس مثلا یو جوار کرے او مولا سے ته یا جوار مکرمله جوار خو بغیر بیون کې غنمو کرقات چې ته استادی په قلار کې جوار وخت د غنمونه مولاب صاحب پورې بو خان نو زمون مخ چې داخله کو یو مخړد و مونږ لم دغه سه خانداراش مونږ مر پورې خاند چې کاکا ستا په زمیدارای کې ما ګوته ندی والے ستا تجارت کې ما ګوته ندی و ته دین کې ولې ګوته وې په دین کې ته دومره پیګ راځه میدان ته شذ د پسې اقامت کو موتور مخ ان الله اکبر وای کته دومره په دین پیګ په دا منبر کې نه تقریر کا و زبر غم اخلاص شمدان دې بکینه مسله به ختم شي او که دومره پیګ راځه دغه مدرسې ته راځه او بخاری شروع کا او مشکات شروع کا او ترجمه شروع کا موږ هم د تکین غوږ بکیدو له بدمش هغه نه جټ مولیان را پیدا شي دي جټاګه ته وي صرف ګری پریخي دی په مصلا اور مخکشي وي دي نه دوره کړي نه سن خبر دي یا عام خلق دي دوري بعض خلکو دوریم کړي خو سن خبر نه ترازه هدايت تک एकदम دې دوه عبارت له هدايه ماته وي زبور جرم ورکم د بیداوی شریف یو متن دې ماته وي زب جرم ورکم چې غیبه جوړی کړي یو مخوله دو مخوله درې مخوله پزان د جرم اطلاق کوي د قیامت پر ورځ بدن خدای ته پوس کوي ما نه به نه کوي زبوته ام د الله میاش خود دوش پوا ام الله ستا پیغمبر وی چې دو درې اعتبار نشته زب دا جواب کو ستا پیغمبر وی چې دیولی د روزه کا ستا پیغمبر وی کو ریاض وا نو مخکې میاش دیر شش میرا ما دیر شش میرا د چهارشنبه دیر پوره شو د زیارت په روزه او تا ته بسوي چې تا خو ویلی چې یو مې خوړه اوس څنګه تا نو ویلی چې یو مې خوړه مولا د توی نه لري خوړه او تا وی خوړلې ده ورواچه وګټه ورکه جهنم کې بیا بسکه نو ځان د خپل مجرم وې او په زور ځان ګناګاره دا هیڅ چره مکوي شریعت چې خدای او رسول مالک امرول دی پاغي بروان یو
چې خدای او رسول وایي دا کوا ابکم او چې دا شریعت هغه راوړی دی چې هغه وایي مکوا نه بک. په ترمذی شریف کې حدیث دی حضرت ابن عباس رضی الله عنه حضرت معاویه سے په شام کې ابن عباس په مدینه شریفه کې معاویه سے له سوکولې شام ته سکار لا چې واپس راغی ابن عباس ته تاسو په رمضان میاشت ویلکه معاویه صاحب د تاسو په شام کې روزه د سره شپې وا دروازه وا وی د جمعې د شپې وی د جمعې د شپې وا یو وی تا میاش په خپل لیدلې د وینه مان نه لیدلې معاویه صاحب اعلان وکړي چې د جمعې د شپې جمعې پښپولې جمعې روزه ده. ابن عباس وته وی چې مونږ خدا خالی پرد روزه کړې ګوره دې حدیث ته معاویه صاحب د جمعې کړې ده په شام کې مدینه منوره کې ابن عباس رضی الله عنه ته چې مونږ خدا خالی روزه کړې ده دا سړی وته سوي استاد وی صاحب د معاویه صاحب هغه اعتبار نه ورکه چې د جمعې کې وینا داغه د جمعې را او زما د خالی ده دغه سما خپل پیغمبر مبارک فرمایلی اوس پکې سکه سعودي د داغه ده او سعودي د ډیر وځي ده زما مړه ده ولې مې دا ده چې پټوله دنیا کې دی اورد روزي او پټوله دنیا کې دی اورد اختري زما له داسې وي زه په دې خوشاله چې سعودي کې ښکار شي یا په عراق کې یا په بل ځای کې الته روزي کې دلته روزي اړو اختلاف به ختم شي هغه عمل نشتا زره 400 او سعودي سره روزه کما نو د پاکستان د مشر مفتی سره سکے اپا برا غړوند هغه سره سکے مفتی بندا د کمیټه چیرمن هر سره منی نه منی نو صرف د 400 باندې روزي د سعودي سره پنجاب سره سکے سندھ سره سکے بلوچستان سره سکے سواد دیر باجوړ سره سکے په دې اختلاف ختميږي نه زرا میدان ته د پاکستان د مشرانو ته دی و چې سعودي سره کوم به مسره اختلاف ولې جوړه بس زمون د پیغمبر مبارک کې سوینا دا بھائی او سعودي سره ته مونږ یو ځای کېسو د سعودي مونستانه 2 غنټې روستوري استادل تماسخوتن التماخام یو سوتاسو کدا بلاګان شته کنه وګوره په دغه باندې کړه مونږ پر شکر دې نشتا الحمدلله ټي وي کې ښکاری کنه دا به تراوی وګوره سو شروع کیږي دا غیر ماخام بانګو ګوره سو شروع کیږي ستانه 2 غنټې پس د ماخام بانګوي نو بیا د ماخام مونږ مغوي سره یو ځای وکړه بیا د ماخام د مونږ 2 غنټې پس کا وکړه بیا ولې 2 غنټې مخکې کې بیا ماسخوتنم دا غوی روزه د مونږ 2 غنټې وروسته شروع کیږي دلته ستان ور خطلې وی دا غیر روزه نن دلته کې په 5:30 بجې دا غوی روزه ده غنی وګوره او ته په 3:30 بجې روزه شروع کړي نو په 5:30 شروع وکړه هغه په 9:30 بجې روزه ماتای ستاره پاکستان پټه په 9:30 التما خامي دلته 9:30 وي نو 9:30 په پوری به ونی سکل نو په منظورو کې پرو جماعت او پرو جنی وو کې هغه سره مرګته نه کې په دې کې ور سره تکړه نو رسم نشته خو مولیان خواران رانی سي تاسو اسم ولا کشتا خو بس چته مولا له یو نری داغ ګوره او بس هغه داغ تاسو ته بیا د قویقاف غرخ کاری حالانکه هغه داغ په مولا کې نه مولا د ځان نه خوش پومه ته نشي خته خو تا غوي او کنه به فیت الله دلو کی او چې تا غوي نو کړه به کم نه پیسې لکه مولیان را باندې وقاله کوم مولا ویل چې مینی سه تکړه شي او الله سورې مخ کې ونیسا یو الله سورې د شو قدر اخیری د شلمه نشوروقه اروق مساله به ختم شي له مولا را ته اعلان کوي اندله به ټول کا خیر د شو قدر د شلمه نشوروقه وي یا د شو قدر دا غونډه میاشو سره وړي چې سم ثواب موش هغه د مولا نه مانه نو دا فزول خبرې دي زه خو تاسو تبعه خبرې کوم چې تاسو د دین خبرې دي او د خیر انسان دی کوم چې ته اختر پاتیشتو کراغي هیڅ پته نه لګي لکه میاش باندې وخت داسیم کې دي وی خو ښکارا نشي بل پټه مخ کې راشي نو بیا اتیش میاش نشي کېده بیا به یو قزاونی سه اسم پکې نشته ته په مجرم کېږي نه کله اتیش ته شو میاشته او په اختر دی دا سراغ چې روجي دی اتیش شوي تاسو نه کېږي خو قبل فرض شوي نو اس ګناه ده باندې نشته وي به قزاونی سه شریعت آسان دی ګران نه دی خو موږ د په زور ګران کړی دی نو مارونو یو خبره ده بل کومه تاسو نه وسو جمعې چوټي غلم ان شاء الله راتلونکي جمعې نه مخکې مې اراده ده عمره را که خدای مې په خیر بوزي نو دا یو 2-3 جمعې به ان شاء الله نیمه دا بس تاسو زما چوټي به ان شاء الله نو تاسو به ماته دعا دلته نه کوي چې خدای مې په خیر ورسي
اول تعالی خدای د عبادت توفیق راکړي سره د مرګرو او زبدت ان شاء الله التدوا کو زما خدای یقین ما ته خدا خپل مقتدیان او د خپل شاګردان او خصوصا د جمعې ورځ چې شي کنه ته جمعې ورځ التا نو ما ته د خپل منظر یادېږي دا ټول دوستان دارته مکمل یادېږي او الته کې د جمعې پر ورځ بیا امام دعا هم ډېره ښکلې کوي جاړي وسره نو هغه دعاګانو کې د تاسو ټول بیا یادو څومره زم الله چې د جمعې زمون څومره مرګري تا ته معلوم دي ته خدای پیژنې نو بس هغه بیا تاسو له د پوره دعاګانې کو اسیم دلکم دعاګانې نو تاسو په ماته ان شاء الله دلته دعا کوي زبرته الته دعا کو رب العالمین د رمضان د میاشت په مونږه په خیر او عافیت سره تو رسول کې الله مونږ له پکې د عبادت توفیق راکړي خدای مونږ له پکې د عبادت توفیق راکړي الله مونږ له پکې د عبادت توفیق راکړي خدای د فتنو مصیبتونو او آفتونو نن په امن کې وساتي الہ العالمین گناهونه معاف کې الله گناهونه معاف کې الله گناهونه معاف کې خدای توبه قبول کې او دا دعا کې مونږ ډېر کمزوري یو ډېر محتاج یو الله چاته محتاج نه دی مونږ په هر غړې الله ته محتاج یو یا الله زموږ حاجتونه پوره کړي خدای زموږ حاجتونه پوره کړي خدای د مخلوق د شر نه مساته خدای د دنیا او د آخرت د فتنو نه مساته د خپل قهر او غضب نه په امن او امان کې وساته رب العالمین د دوالو جهانو خیرونو برکتونه نصیب کړي الله زموږ چې څومره بچی دي کشران دي خدای د لوفرو د جن نه وساته خدای مونږ د ټینشنونو پریشانونو ساته خدای چاته سم مشکلات او غمونه یغول په خوشحالو باندې بدل کړي رب العالمین د رمضان د رجوع کم ثوابونه چې حضور پاک فرمایلی دي هغه ثوابونه زموږ نصیب کړي خدای په خیر او عافیت را باندې ونیولې کړي الله په خیر او عافیت را باندې ونیولې کړي خدای مونږ له پکې د عبادت توفیق راکړي خدای چې کم پر مریضان دي په رمضان کې خدای د هغې مرضونه جوړ کړي او غیلم در وجود نیولو توفیق او طاقت ورکړي رب العالمین ته زمونږ د ټولو ناراضي شي وای دوستانو په ټلیفون دعاګانې غوښتې دي خدای دعاګانې ولا قبول کړي الله مریضانو له شفا ورکړي تندست او قرضدارانو د حلال او فراخ روزي نصیب کړي د بی اولاد او اولاد نصیب کړي اچا نارینه اولاد ني نارینه اولاد ولا ورکړي اچا بچی رنزوران دي ته ولا شفا ورکړي اچا بچی نافرمان دي فرمان بردار جوړ کړي اچا مور او پلان نه جوړ دي روح صحتونه ولا ورکړي اچا یو بل سره رواني دشمنه طلبګرۍ په روغ باندې ولا بدل کړي خدای د قبر او د ځن قدن او د هر قسمه دنیا او د آخر د عذابونو نن په امن او امان کې وساته اخر وخت په خلیه کریمه نزل کی لا اله الا الله محمد